د ژوند هغه وخت تریخ شو چې څو کلونه وړاندې پرې د کمپاین قطعې چاپه واچوله. دوه ورونه او یوه ورېندارې د سترګو پر وړاندې په شهادت ورسول، خو زړه یې بیا هم پرې یخ نه شو چې وروسته یې ورته کور او یو لوی موټر چې د دوی د کورنۍ د نفقې ذریعه و دواړه وسوځول. کمپاین و امریکایان ورسره یو، زه خپله د چپه که زه دلته وم چې زمونږ لاسونه وتړل، زه خپله زړه میدون ته ورسره وم، ښه ډېر امریکایان ورسره و، د کمپاین والا چې وي د هغه امریکا حکومت ورسره و، امریکایان ښه ډېر ورسره وي. څوک مخکې وله په چاپه کې چې تاسو کور ته ننوتول، د کمپاین ننوتل که امریکایان؟ خو میکه خپله د وي دروغه خبره څه معنا نه لري. میکه چې خپله کور ته ننوتو یو امریکایي ورسره ولاړ و، دوه یې میکه عسکر وي چې په ما نه ورسره اتفاق ونه و، دواړه درځه ویده وم چې یو جګ نه وم، کاټ نه اتفاق یې نه ونه و، دوه یې میک داخلي عسکر ورسره وي، یو امریکایي ورسره و. نره چې بیا یې راوبوسلې په کالا کې به زه درم چې د شل دېرش څلوېښت نه به امریکایان ډېر وي، دومره به هغه د امي خلک ښه ډېر وي. په کالا کې زوی نه که د دوی مڼۍ په ساره درېدلي وي چېرې چې ښه نه کالا کې دومره یو غوبال یې جوړ کړی او چې کله میږه خبرېدې مولینه د زنانه دا یې راوبوسله دا پارټي کې د مولینه د لپې ریښ وي، دا یې د لپې ریښ وي، دوه یې ورینه شهیدون کړه، یوه میوندیاره پچوکیونه په دا وطن کې ویشتلې وه، په دا وطن کې پچوکیونه ول، یوه زنانه شهیده کړه. او مخته کوټه که چېرته وبخو یوه کوټه سې وروي چې و هغه نه بله تقریبا هغه په سړانګه شوه، مټار یې به د بدیا ورک و، مټار یې وسي ادم ستره شان میک ته په کر کې یو شی نه دی پرېښي، خالي د غوړو جمعه هسې نره میک په کر کې یو شی نه شو پوته کرنې در حالات